په تېرې څه کې موږ مېري کتلې وه چې دغه بلا مخ یې په ټوپک الوځولی و او هغه دا فکر کوي چې دا مړه شوه او هلته نه ترې لاړ شي، خو دلته کې موږ ګورو چې دغه بلا مړه نه وي او هغه واپس راجګه شي. مېري ته هلته کې هغه 2 کسانو هم جسمونه میلاویږي کوم چې دې سره راغلي وو او دغه بلا ډېر بېرحمۍ سره مړه کړي وو. مېري دلته کې له هغه بلا د خپو اواز اوري او منډه کوي او هغه اره سټارټ کوي او دغه دوران کې هغه بلا راشي او دا جینۍ ونیسي او په هوا کې اوچته نیولې وي. د کلاوډي مخ ډېر زیات خراب وي، خو مېري ورته په مخ کې لاس ومنډي، په کوم باندې چې ډېر زیات درد کې شي او هغه لړکي او شاته لړکېږي او ډایرکټ په هغه ارې ماشین باندې ځي کوم چې مېري سټارټ کړې وه او دغه ارې ماشین دا په منځ کټ کې او 2 ټوکړې شي او مېري دلته نه له هغې سره اوچت کړي او ځان سره یې ویسي او هغه یې ځکه وکړو چې دا بلا واپس را ژوندی نه شي او بیا دا مزل کوي او د ځنګل نه وځي او ښار ته راشي او دا ډایرکټ بیا یو پولیس سټیشن ته ځي کوم ځای کې چې دا خلکه ګوري چې دا له وینو نه ککړه وي او په یو لاس کې ټوپک وي او په بل لاس کې له چاسر وي او هلته کې دې ټول خلکه ویرېږي، بیا پولیس دا هلته کې ونیسي. د مېري حالت ډېر زیات خراب وي او هغه ډېره یېرېدلې وي او هغه یو جمله ووایي چې په هغه ځنګل کې ټول خلکه مړه شو. دغه پولیس چې کله دا خبره واوري نو هغه یو خپل ټیم دغه جنګل ته ولېږي. بیا هغه پولیس دې نه ټولې کیسې معلومات اخلي او مېري سره چې څه هم هلته شوي وو هغه دې ته ووایي، خو دغه پولیس ورته ووایي چې دا څنګه کیدی شي په هغه ځنګل کې ټول خلکه مړه شو او ته بچ شوې او ورته ووایي چې دغه بلا کیسه هسې ګپ ده او ورته ووایي چې دغه ټول خلکه تا مړه کړو. بل خواته یو ټیم هغه ځنګل ته تللی وي او هغه ټول مړي راغونډوي او دوی ته هلته کې د بلا جسم هم میلاو شي او په یو تور شاپر کې واچوي او امبولانس ته یې راوړي او ټول ورځ دوی دغه مړي راغونډوي او په دوی باندې شپه راشي. یو کس په امبولانس کې ناست وي او ډېر په ارامه خپل کار کوي. هغه شاته نه څه اواز واوري او کله چې شاته مخ تاو کړي هغه سړي خور راپاڅېږي او هغه له شاټ ماشین دې په مخ کېږدي او دې ته مکمل مخ والوځوي. خو بار یو پولیس چې کله دغه اواز واوري په منډه امبولانس ته راشي او هغه کښتۍ نه هغه سړي خور بار روځي. دغه پولیس پې ډزې وکړي او خپله تمانچه پې ختمه کړي او هغه لاندې لاړه شي او دغه پولیس دا فکر کوي چې دا اوس مړ شو، خو هغه سړي خور یو دم راجګ شي او کینی او دغه پولیس خپلو ملګرو سره کانټیکټ هم وکړي، خو دې نه پهله چې هغه خپلو ملګرو سره نورې خبرې وکړي دغه بلا یې مړ کړي او دغه پولیس تش دې سړي چغې واوري. بل خواته هغه ښځه هم چې دا خبرې واوري نو هغه فکر کوي چې دغه سړي خور راپاڅېدو او بیا دا ښځه دې ته وایي چې ما سره یو آیډیا شته چې څنګه به موږ دغه سړي خور مړ کړو او ته وایي چې مېري دغه جین نه راخلاصه کړه چې ځنګل ته لاړ شو. بل خواته هغه سړي خور په ځنګل کې ټول خلک مړه کوي او چا نه لاسونه او خپې وکاږي او د دغه خلکو چغې دغه پولیس اوري. بیا دا پولیس په دغه ښځې یقین وکړي او هلته کې مېري راخلاصه کړي. بل خواته شریف هم خپل ټیم وړی وي او ځنګل کې وي او بیا موږ څه کمانډو پولیس هم ګورو چې هغه ځنګل ته راشي. بیا دوی هلته په بوټو کې له چا خپو اواز اوري او دوی پې ډېرې زیاته ډزې چالو کړي. فایرینګ نه پسه ټیلر هلته ځي او هغه چیک کوي، خو دا هلته کې ځنګلي جانور ګوري چې کوم دوی مړ کړي او بیا دا ټول هلته کې د ادمخور د خپو اواز اوري دا ټول شاته شي. بیا دوی هلته کې د ادمخور کور ګوري او ډېر په محتاط سره قدمونه اخلي. بیا د شاته نه هغه ادمخور وځي او یو کس کې چاړه واچوي او شاته یې راکاږي او دا بل چې هلته نه منډه کړي نو دوی په مرۍ کې پړی واچي دا هم راکاږي. بیا هغه ټول کمانډوز په دې باندې فایرینګ کوي، خو دا اوس هم هغه سړی په پړي کې ځان ته راکاږي. شریف هلته کې د دې په پړي باندې ډزې وکړي او دا خلاص کړي او دغه کس له بچ کولو کوشش کوي، خو هلته کې هغه ادمخور راشي او د دې په خوله کې لاس دننه کړي او ځان ته یې راکاږي. خو دا کمانډوز یو ځل بیا شاته شي او هلته کې ډېر زیات فایرینګ چالو کړي. د کمانډو مشر ټیلر هلته کې دوی ته اډر ورکوي چې دغه کور د څلور طرفه ګیر کوي، خو کله چې دا خلک د یو بل نه جدا کېږي نو هغه ادمخور په دوی راځي او دا یو مړ، خو دا دومره طاقتور سړی وي چې په یو جټکې کې دا ټول ځان ناخوا لړه کړي او بیا دا یو کس رانیسي او چاته خپې او لاسونه کټ کوي او د دې د ډزو بدې باندې هېڅ هم اثر نه کوي. بیا ټیلر په تومانچې کې هلته کې ګولۍ ختمې شي او دوی دواړه په یو بل سره په کوشتۍ شي، خو هغه ادمخور یې ته هېڅ هم موقع ورنه کړي او د دې د خېټې نه هغه هډوکې روکاږي کوم چې د ملا وي او دې نه ټولې کولمې هم روکاږي. او بیا هلته کې یو پولیس لکه نشر په اوږه کېږدي او له هغې په کور فایر وکړي په کوم باندې چې له هغې کور ټول تباه شي او دا ډېر زیات خوشحاله شي او دا فکر کوي چې ما له هغې کور تباه کړو، خو هغه ادمخور هلته کې ژوندی روځي او دې نه لاسونه خپې وکاږي او ژوندی مړ کړي او بیا هغه بقایا خلکه هلته نه منډې کړي او امبولانس ته ځان ورسوي او هغه امبولانس ځان پسې دننه بند کړي. امینډا هلته کې ډېر زیاته چغې وایي ورته وایي چې بهر وځو تا ډېر زیات خلک هم مړه کړو،
په کوم باندې چې هغه سړی خور هلته کې راشي او امینډا هغه شګه میری ته په لاس کې ورکي او ته چې زما پلار تا سره څه ظلم کړی و هغې لپاره ما معاف کا او هغه شګه دې ته مخامخ کیږي او دا ادمخور هغه شګه اوچتولو لپاره مخکې حرکت وکړي خو هلته کې څه پولیس راشي او دا فکر کوي چې دغه ادمخور میری مړه کوي او په دې باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او خپله تمانچه پې ختمه کړي او دوی هم دا فکر کوي چې دغه سړی اوس مړ شو خو هغه پې اچانک راجګ شي او په دې راټوپ کړي او په خپلو دواړو لاسونو دا په منځ وشکوي او دا هم مړ کړي امانډا په منډه هغه منګې میري ته ولړه کړي او ته و چې یو ځل بیا دغه شګه دې ته ورکړه او بیا هغه دمخور امانډا هم رونیسي او هغه ښځه کومه چې دې ډېر زیات مدد کولو دا یې رونیسي او دا هم مړه کړي او د دې سر د جسم نه اوچت کړي او دا هم مړه کړي او بیا د هلته کې میري رانیسي او هغه یو ونې په خاښ کې ورکوي او دغه منګي معنی په سر وي او هغه شګه د دې سترګو کې لاړه شي او څنګه چې دغه شګه د دې په جسم باندې لاړه شي دا هلته په ورو ورو ویلې کېږي او دا دومره هلته کې ویلې شي چې د جسم نه ټوله غوښه هم والوزېږي او میري هغه خاښ د ځان نه لړه کړي او لاندې راکوشي او یو لوبېدړ راوالي هلته کې کیني او د دې په انتظار وي او خو دوی بېرته دا هلته کې راژوندی نه شي او میري په دې باندې ډز وکړي او د دې جسم په ټوکرو کې والوځوي او دلته کې دا مکمل ختم شي ولې چې جسم ټوکرې ټوکرې شوي وي او د دې هډوکو هم غیب شوي وي